یو بت پر دا آتش پرست شمعون یې نوم د شمعون او د مرګ په وخت کې دی مالک ابن دینار غالبا دی که ظنون مصري دی غالبا مالک ابن دینار او دی ور راغی ورته کېناسته او وی ایمان دو دا ونډیو ده هغه ورته وی چې ما خو اتیا کاله یا سل کاله تقریبا د اور عبادت اوس دی او دی ځان الګ کې اوس کړو دی آتش پرست وی څه دپاره یې د اور عبادت وی دې دپاره مې وکړه چې اشنایي او دوستي ورسره پیدا وی یو کار فوکه تا دا اتیا کاله څلور نوي شلې کاله چې د دې اور د عبادت وکړو نو تا به ورسره څه ناسته اشنایي خو پیدا شي اوس خو دې روانې مرې یو ګوته وردن نه کړه چې دا ګوته راله سودې وکړه نسو او زه د دې اور د خالق عبادت زه هم ګوته وردن نه کوم ګورم چې د ما را سودې وکړه نسو برادر تجربه به بس وکړو دغه بت پرست پوه شو ته الله دې چاته هدایت کوي حالانکې هغه آتش پرست یو انسان ورې د شرک نه لویه ګناه د الله په نسبت بله نشي د الله مقابله کې بل ته خدای وي دا ډېره لویه ګناه نو ته د شرک عبادت وکړه یا اتیا کاله او یا کاله یا څلور نوي سرې کاله خو ښځه سپینګیرتوب په هغه شکر کې بوډاوالي کې وړي درګدن ترې زیرې بس بري الله به ته هدایت کوي پوه شو ویل یو کال وی دا خبره مې ستا خوښه شوه خو که زه مسلمان شوم هسې نه د دې نه موزم او قام سونه ګټ وی زه ګارنټي در کوم چې الله به جنت درکړي دا بزرګو نو میری وقت پورا دهل لرا غالبا یا مالک ابن یارم دونوں نے بسی رحمت یو کس دیم وی ګارنټي راکې ویو وی څه ګارنټي راي وی چې تاسو خدا سری اوس الله وته هدایت ما خو تاسو ته وی چې زه د یو کا فرشته راستره ملهم وته ملهم او هغه فرشته چې د انسان زړه ته کومې نیکۍ راچي القاء الخیر هغې ته الهام و بل خوا شیطان ناظر هغه شیطان نوم وسواس دی او چې د هغه ته کوم هغه القاء الشر هغه ګندګۍ وروړي هغې ته وسوسه و د شیطان نوم وسواس د فرشتې نوم ملهم دوی چې څه غورځوي وسوسه او هغه فرشته چې څه غورځي هغې ته الهام اوس فرشته لګیا هغه الهام شروع نو وایي ته وایي چې ته به څه ګارنټي رایې دوی چې تاسو ضمانت غواړئ یو لیکل به راکړې راځه بلکل درکوم ښه ولیکمه ده وله ولیکل چې دی سړي دې شمعون ایمان راوړه او دی مسلمان شو زه د زه ضمانت ورکړو چې دی به جنت کاغذ یې وله ورکړه او هغه کلمه شهادت وبه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هغه د آتش پرستي پرېښله مسلمان شو چې مسلمان شو او بس لږ ساعت پس مړ شو چې مړ شو هغه وصیت و د مرګ نه مخکې وی که د مړ شم زه خو مسلمان شوم وی ما خو هېڅ عملونه ما خو عمر په د اور عبادت ته تېر نه مې مونځ وکړه نه مې روژه ونیوله نه مې څه چا سره د نیکۍ خبرې کړې دي نه مې د مسلمانۍ څه خبرې کړې دي دغه کلمه مې به عمرم ځان کدن نه خو که زه مړ شم یو کار به وکړې په قبر کې به ما د مسلمانۍ په طریقه ساس کې او دا عالم به راباندې جنازه کوي او دا کاغذ به راله پسې نه راپاسې ساعت یې ووتله چې ساعت یې ووتله دغه بزرګ ولی الله چې هغه ولامبه جنازه یې پرې وکړله او چې قبر کې سین سخت کاره کاغذ یې ولې پسې نه راپاسې کېښود خاورې پرې واړوله چې پورته راغې اوس پړه کې سوچ کوي چې بنده دا دې څه غلطي وکړه تره جنت دی که دا دی چې خلکو ته د جنتونو کاغذونه ورکړې دا جنت زمان ما ته د خپل ځان پته نه لګي چې جنت ته به ځم او په دوزخ ته به ځم نو بل سره کاغذونه غواړم تا مې څه غلطي وکړه خو الله باره ونیسي جنت زما دی اوس چې ازمکې نو انتقال بل پسې لیکي نو دا خو زما جنت نه لګي اوس هغه ایمان راو او ما انتقال وکړه د جنت او کاغذ دا پسې نه د پروت دی په دې سوچ کې مې یاره تاسې کار کوم چې قبر وله کنوم لا بل کاغذ ترې راوباسه دا مې څه غلطي وکړه په جلا سر دی کې وده شو چې وده شو نو په خوب کې هغه شمعون آتش پرست مسلمان شو ویني خشته سپینې مدیدارې جامې او خشته ښکلې باغ کې ګرځي او خندا خوندې او خوشحاله دی تپوس دی کوي ملګري الله را سره څه وکړل وی نه وبخلو وی په څه وبخلې وی په هغه کلمې شهادت مسلمان شو هر څه یاته وبخل وره شیطان پې او یا اتیا څلور نوي شلې کاله خواري کړې ده او څومره خواري پې کړې ده دومره خواري پې کړې ده چې د شرک خواري پې کړې ده د الله د دشمنۍ خواري پې کړې ده لیکن د الله وینا چې یو ځل یې کلمې شهادت او مسلمان شو هغه ټول هر طرف شیطان خواري په وبولو شو وی چې وی بخلې وی وی بس وی چې دا ایمان دې راوړ مسلمان شوې نبی علیه السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله د سړي مسلمان شو د اسلام نه مخکې چې د څومره ګناهونه کړي دي دا ټول ورته ختم
وی دا جنت یې راک غواړه وي دا خپل کاغذ دی مړه ستا کاغذ ته مې ضرورت نشته زه ته کاغذ ورکړ چې کاغذ یې ورکړ او راویښ شو هغه کاغذ یې په لاس کې پروت کاغذ یې په لاس کې پروت زمانو خبره دا ده چې که شیطان ډېر زورور دی الله زور او طاقت ورکړي او ډېر زیات زمونږ پټ دشمن دی په سترګې نیم او دې خوا سره بل د کور دننه دشمن نفس د هغه هغه کومه جاره ده هغه ورسره ملګرې ده او دې ډېره خواري مو کې خواري وکړي خو لا تیأسو من رحمت الله من روح الله د الله د رحمت نه مایوسي به نه کوې که ته ډېره زیات هم ګمراه شو شیطان دې خطا کي او یو ځل هم راشي او د الله په حضور کې سجده ولګوې چې الله بس زه معافي غواړم نو شیطان چې څومره خواري در باندې کړې ده ټوله د وپوولو شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله عرفات ته لاړ الله یې تاسو ټول بوتلی کړي او ګور یو خبره درته کومه چې د حج داخلي شروع دي نو کوم مسلمان باندې چې حج فرض دي هر چا ته پته ده چې په ما فرض دی او که نه نو هغه داخلي وکړي ښه بینکونو په ذریعه هم داخلي شروع دي او دا باقي دا نور ایجنټان چې کوم دي هغې به هم ټول د پر داخلي شروع کوي نو دې کې سستي مه کوه نو چې نبی علیه السلام مبارک حجة الوداع د اخیري حج جمعه هم ده او عرفه هم ده او د عرفات په میدان کې ودرېد جبل احمد ته مخامخ یو ځای دی هغه ځای کې نبی علیه السلام مبارک خطبه ویلې او چې دا اوس کوم ځای کې مسجد نمیره د جومات دی دا د نبی علیه السلام مبارک د خیمې دی دی کې خیمه وه نو ودرېد او د صحابه کرامو دا ډېر لوی هجوم دی تقریبا 1,00,000 کم و بیش صحابه کرام ملګري ورسره څوک په غار د پاسه دي څوک یو طرف ته دي څوک بل ته دی نو نبی علیه السلام مبارک هلته کې یو 3 سوالونه د الله نه وکړه 3 دعاګانې ووتل دریو کې 2 دعاګانې قبول شوې یو دعا چې ده نو هغه وخت قبول نه شو د هغې جواب ور نه شو نبی علیه السلام نه په ها کې او نه په دا کې چې دا قبلو نو چې نبی علیه السلام مبارک واپس راغی مزدلفې ته نو مزدلفه کې یو ځای دی جبل قزح ورته او ډېر د دعا د قبلېدو ځای و زموږ علما لیکلي چې د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه دا دعا د قبلېدو د دغه ځای نه مبارک ځای بل نشته حتی چې د بیت الله د میز نه هم هلته دعا ښه قبلېږي او بل هغه ځای کې دعا قبلېږي خو د هغې مخصوص وخت یې ګورئ دا هم نه چې ګنې هر ټیمه هغه همدغه د مزدلفې په ورځ باندې د سهار د مانځه نه پس د نور ختو پورې ټیم نبي کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې خیمه وه چې کوم ځای خیمه وه نو هلته اوس د مزدلفې جومات دی او دا جبل قضا هغې سره نږدې غر هلته نبي علیه السلام مبارک هغه درېیمه دعا وغوښته نو چې هغه درېیمه دعا یې وغوښتله رب العالمین قبوله کړه وی دا نو دله قبوله نو نبي علیه السلام مبارک فرمایي وی خندل ډېر یې خندل نو صحابه ورته وایي د الله رسوله دا خو د خندا مقام نه دی د ژړا مقام ځکه دعا کې خلک جاري نبي علیه السلام په ژړا کې هم دعا وغوښتله دا ولې خندل ولې وی شیطان مې ولیده وی کله چې ما ته رب العالمین اعلان وکړ چې دا دعا مې دله قبوله کړه نو وی شیطان راته الله وښو وی خاورې راغشتي په سر د پاسه یې چورې او چغې والې واویله واویله او منډې والې چې تباه شوم او غرق شو ځکه نبي علیه السلام د امت لپاره دعاګانې غوښتې او ډېرې قیمتي دعاګانې غوښتې او په هغې کې یو دعا دا وه چې یا الله که ستا څه حق د ما په دې امت باندې او ستا نه معافي وغواړي نو تا ته دا درخواست کوم چې ورته یې وبخه او که ستا په دې امت د بنده حق د بنده حق او دې تا نه معافي وغواړي الله نو هغې نه به څه طریقه جوړه کړه نو چې الله د چا نه رضا شي ګورې د بنده حق نه معاف کېږي په دې غلط فهمۍ کې به نه پرېږدي خو که الله د چا نه رضا کو نو هغه طریقه دا ده نبی علیه السلام مبارک فرمایي ګوره نبی علیه السلام مبارک وخندل وی د الله په حضور کې مې الله ته داسې وي یا الله چې دا د چا په چا حق دی د جنت ورکړه ورته ووایه چې تا د جنت در کوم دا مسلمان ته خپل حق معاف شه کړ نو دوی به ورته معاف کړي اوس پردی حق هلته نه معاف کوي خو که الله د جنت ورکړي چې حاجي صاحب تا د جنت در کوم دا فلان کې وبخه او دوی وي ده به دا جنت به واده مو دا فلان کې به کوم ده راته خپل حق وبخه نو شیطان وی په سر خاورې واچولې او منډې والې او ژړلې چې تباه شوم او برباد شوم هلاک شوم نو د دې بیا د ته خواوي چې الله ضایع کړي او بربادي کړي په جنګ بدر کې دی د کافرو په صف کې ولاړ دی شیطان او د کورد ابن جابر په شکل راغلی دا یو ډېر لوی د یو ملک و او راغی ابوجهل ته یې لاس نیولی دی او دې مه یېرې زما قوم به روان دی 3,000 مېره قوم به روان دی 3,000
ابو جهل بد بار بار تپوس کوي خو دا کورس په شکل و د هغه لوی ملک په شکل و هغه تپوس کوي هلک عرف لښکر دې راونه رسېد هغې غر نه شاته را روان سپیکر چې ونه خو چې کله جنګ پورو کېږي زما قوم به را رسېدلي ابو جهل په دې خوشحال ملګرو ته یې وویې وی خفه کېږئ مه تاسو هم زر کسان دي مسلمانان خو دا یو څو کسان دي او د دې کورس ملګري چې دي نو هم د دې غر نه پورې غاړه را روان دي چې د مسلمانانو د کافرو لښکر یو بل ته مخامخ شوي که نه او فرشتې راغلې فرشتې د بدر یو غر د پارې د پاسه د میږو په شکل کې را میږي دا وزر وله لکې ښږي نوم ته نه اته چته یي دا مې میدان کې میدان ته مې راوستې اوس به دې پته ولګي دې خو بیا نه که د مشرف خپل او پردی نه پېژېد بیا خپل تمثیل یې ورته کوي او پردي تمثیل یې ورته کوي رامې ورته اوس به څه پته ولګي کوم خوا ځې وی به ته ما ته لاس پرېږده ابو جهل یې راکاږي ابلیس یې لاس راکاږي د خدای بدبخته ته اوس څه یې نه هغه د دنیا فرشتې راډې د یو فرشتې مقابله نه جو کولې بابا ورته د زرو فرشتو مقابله رامې ورته اوس به راته پته ولګي ای میاره مالا ترو لاس یې ته وویسته هغه ابو جهل سره د هغه خپل لښکر یې تباه برباد او مختلف ټیمونه حربونه دي بدبخت لور دي یو ځل یو دغه کې یو سړی نیک سړی دی د دیوال په سوري باندې لاستې مسلمان دی وله راغی ای پاسه لک او ورته وي ولې له خوبه راویسته وار شوي دیوال راغورځي پاسه دیوال د باندې راغورځي هغه زر پاسه جامې وڅنډلې خو چا غواړي دیوال دا پرېو چې را پرېوته دغه سړي ورمنډه کړې او د شیطان دی خو انسان په شکل د شیطان خدای رسره خو ته خو د مرګه بچ ته څوک او تا خو ما سره ډېره ښېګړه وکړه که دا د د خوب به نه وي راویښ کړی او دا دیوال به ما را پرېوتی دی خو ده خو به یې دڼیا کړی وی مړه به وي اوس پوه یې راسره خو وکړه وی مړه ته غاګانې مه کوه سړیه وي ته څوک یې ته خو ډېر ښه سړی د مرګ وي زه خو شیطان یم اوهو شیطان ته ګوره ښېګړې ته ګوره تا خو ما سره ښېګړه وکړه زه څنګه شیطان وی ښېګړه مې درسره نه راکړې ظالمه دا دیوال دا پروت بل به شهید شوی وي ته به مې راته په جنت کې نیغ کې وي شهادت نه مې بچ کړې د شهادت مرګ رو د کافر په مقابله کې د دشمن او د کافر په مقابله کې رب العالمین دې موږ ته د شهادت مرګ را نصیب کړي ډېر قیمتي مرګ دی لکه دا سره کوي دا جامع حفصه کې چې را څومره ماشومان او جینکې او زنانه نو ټیک د وارثان خو خپوي او مسلمانان هم خپوي خو هغې ته رب العالمین د شهادت مرګ او بیا داسې د شهادت مرګ چې د خپل مسلمان رور د لاسه د شهادت د مظلومیت مرګ او نبی علیہ السلام فرمایي د شهید متعلق ارواحهم فی جوف طیر خضر لها انادیل معلقه تحت العرش تصرخ من الجنة حيث شاءت هدیر و اونبا د الله د عرش لاندې وي لاندې او په الوتکو کې به او چې کوم ځای کې د جنت پوښې چکرې به لګوي چې کوم ځای کې خوښوي جالې به د عرش لاندې چې راځي واپس د الله د عرش لاندې به ټیکانې دی نو دا خبیث د مختلف حربي او طریقې ول نه پیغمبر پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منځ کو دا په جومات کې دا نور کندر نیول دا رې منځ یې کو چې منځ یې کو را رسته شو بیا لږ ساعت پس مخکې شو چې سلام یې وکړه او صحابو دې تپوس وکړه الله رسوله په لمانځه کې رسته شو دا وه او بیا مخکې شوې دا ولې وی شیطان رالی او د اور لمبې راوړه او ما ته یې په دې ځمکه د پازه وغورځول نو یې رسته شوم ویل نیت مې وکړه چې راوینیسم په وتښتېد او وی که رانیولې مې وې نو بیا مې د جومات پسې ستنې پورې تړه چې د مدینې منورې د خلکو پې لوبې کړې وی الله رسوله رانیولې به دې که نه وی د سلیمان علیه السلام دعا مې رایاده شو د هغه د زما د رور د سلیمان علیه السلام چې رب هب لي ملکا لا ینبغي لاحد من بعدي هغه دا دعا کړې وه چې الله داسې بادشاهي راله راکړي چې زما نه پس د بل چا نه نو د هغه په پیریانو په شیطانانو باندې هم تسلط و نو که ما دې رانیوه خو بیا خو زمان به دې پیریانو خدای خو هم د پیري د رادرې په شیطانانو هغه تسلط راته زمان پې د پاسه هغه خپل تسلط راته نو د سلیمان علیه السلام هغه دعا کې نیمګړتیا راته نو ما پرېښود رددته خاصعا چې زه چغې خیر او چې را ورمخکې شم نو دا الله جنت راته وښاو وی نیت مې وکړه چې یو د انګورو غونچک ترې راوشوکو وی بیا مې پرېښو او که دا غونچک مې راشوکولی نو تر څو چې دنیا آباده وه تاسو به ترې میوه خوره او خلاصېدمه نه نو ګوره دا شیطان په پیغمبر مملکې خو الله د پیغمبر ساتي نبی علیه السلام مبارک په خپله فرمایي چا یې تپوس وکړه وی نبی علیه السلام وفرمایي وی هر انسان سره شیطان شته صحابه یې تپوس وکړه د الله رسوله تا سره هم شته نبی علیه السلام وفرمایل او ما سره هم شته
خو زه الله د هغه نه محفوظ ساتلی. پیغمبران الله د شیطانانو نه محفوظ ساتي، زه د الله محفوظ ساتلی. او بیا د پیغمبر نه پس د پیغمبر په نږدې امتي خو مضبوط وار کوي، هغه نه پرېږدي. څومره چې نږدې وي په هغه حمله کوي، کوشش کوي چې دین ولا خراب کړي، کوشش کوي. ګوره دا د الله ډېر لوی قدرت دی، الله فرشتې را مقرر کړي چې موږ ساتي. یعنې که دا فرشتې نه دی که نه، دا نیکان به ګوره د شیطانانو وجلي پرېښې به یې نو ځکه غټ دشمنان دي. چا باندې به یې اور اچو، چا باندې به یې په ټوپک دست کو، په چا باندې په چاړه به یې ګزار کو. دا خو ته الله تعالی فرشتې د قرآن کې الله یرسل علیکم حفظة، د هغه فرشتو په ذریعه الله تعالی د انسانانو حفاظت کوي. که دا نه وي یو نیک انسان او یو عالم او یو بزرګ به نه وي پرې. او بیا خصوصا د مرګ په وخت کې ډېره زبردسته حمله کوي. امام رازي رحمت الله علیه، فخرالدین رازي ډېر لوی عالم تېر شوی، دومره لوی عالم تېر شوی دی او تفسیر یې لیکلی دی. که تا خو د هغه تفسیر وکته نو هغه مولیان د هغه په هغه تفسیر پوهېږي هم نه چې څه پکې لیکلي. یو ډېر بهترین او د عقلیاتو د نقلیاتو نه ډک یو تفسیر یې لیکلی او فلسفي عالم تېر شوی. یو بزرګو په هغه زمانه کې شیخ نجم الدین رحمت الله علیه، د هغه سره د امام رازي رحمت الله علیه نسبت. نو یو ځل دا بزرګ اودس کوي او خپل شاګرد مرید ورته اوبه اچوي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې په اوبو کې به اسراف نه کوئ، په اودس کې به ډېرې اوبه نه لګوه. دی لګیا دی، الله سیز دی او هغه مرید ورته اوبه اچوي. یو لوټه یې تشه کړه، هغه مرید لاړ، اوس بله لوټه، ده سوچ اوس بل ځای کې دی مرید ورته لګیا دی اوبه اچوي، ډېرې زیاتې اوبې استعمال کوي. مرید هم حیران دی چې نن خو صاحب بله اوبې استعمال کړو، دا خو د اسراف و. خو په دې اخر کې داسې یو چونګ اوبه راواغېشتل، داسې یې وویشته او ده به پښتو کې دمانه وکړمه چې اوبه یې وویشتلې، وی ورته واچې بې دلیله خدای یو، بې دلیله خدای منه. او چې دی څنګه ووایې هغه مرید ته وی اوبه راته واچوه او داسې و. مریدانو یې تپوس وکړه، وی حضرت څه چلو تا خو نن بله اوبه په ځان باندې استعمال کړې، زیاتې اوبه استعمالول خو ګناه ده، اسراف دی. او بیا را تا دې څه اوبه دې کم خو وغېښتې او دا اوبه دې بې څه. وی ما ته الله امام رازي راښکاره کړ، فخرالدین رازي د مرګ په حالت کې غوسات یې وته او هغې ته مې توجه شوه. د بزرګانو ته کشف کېږي، کشف یو شی به ظاهر کې تا ته نه ښکاري، هغې ته به الله ښایي. وی زنکدن کې پروت او شیطان سره مقابله وه. د زنکدن په وخت کې ګورې دا خبیث مضبوطه حمله کوي. شیطان ورته وایي چې وایه که نه الله شته، ده ورته وایي او څه دلیل دی؟ یو دلیل یې ورته و. شیطان ته یې مړه دا دلیل خو دې بېکاره دی، هغه یې وله باطل. د یو کتاب لیکلی امام فخرالدین رازي د الله تعالی په وجود سل دلیله لیکلي، سل. وی دا دلیل خو دې بېکاره دی. امام فخرالدین رازي ورته وایي ښه دا دویم دلیل چې هغه دویم دلیل یې ورته پیش کړی دی، وی دا هم بېکاره دی، دا هم باطل. دریم دلیل یې ورته پیش کړی دی او شیطان سره مناظره مقابله شروع ده، دریم یې ورته وی دا هم باطل. اخیري او زه ورته په توجه یم، زه ته الله د کوم ځای نه ښایي، دې د لرې ځای نه ویني. وی اخیري سلم دلیل ته خبره ورسېدله. وی ما وی چې دا سلم دلیل ورله برباد کړي، خو دا سړی راله د ایمان نه تېروي. وی بس یو چونګ اوبه مې راواغېشتې ورو مې نوستې او اواز مې وله ورکړه چې ورته وایه چې بې دلیله خدای منه. وی الله زما هغه چونګ اوبه د امام رازي سینې ته ور ورسولې او امام رازي ورته وویل چې ابلیس صاحب زړه مه ستړی کوه، دلایل پرېږده، بې دلیله الله موجود دی، یو دې منم. وی شیطان د هغه د زړه نه خپلې نوکې وویستې او امام رازي سره د ایمان نه د دنیا نه لاړ. د زنکدن وخت کې امام رازي غوندې سړي ته نښتی دی، په دلایلو نه شي وایي. هغه غروره په جنتونو کې ګرځېدلی، په اسمانونو کې چکرې والي دي، د هر پیغمبر خبره اورېدلې ده، په دریابونو ګرځي، په دنیا ګرځي. یو لطیفه غوندې ده خو د عبرت ده. یو زمیندار چې و نو هغه یوې کوله یوې او شیطان وله راغی، خصوصا مسلمان شیطان وله د انسان په شکل کې راغی. وی زمیندار کاکا یو خبره راته کوم، خدای څو خدایان دي؟ هغه ورته خدای یو دی. وی څه دلیل دی را سره چې خدای یو دی؟ زمیندار کاکا ورته وی دلیل غواړې؟ وی او وی ښه ودرېږه چې دلیل درته وویم. یو یې ودروله او هغه د غوانو هغه چوکه دي، هغه خو مضبوطه چوکۍ که نه، هغه د خون نه جوړوي که د څه نه جوړوي، هغه سیخ پکې لا بیلي، هغه چوکۍ را واغېسته او ورپسې ورغی. وی تا خو چوکه را واغېسته ودرېږه، دلیل درته ښیم، دلیل درته ښیم. شیطان دې وتښتېده. وی خدای دې بېغوباله دلیل مه وایه، به زه بې دلیله دا منم چې الله یو. نو شیطان سره مقابلې کېږي نه،
دنیا کې چې ستا نه لږ غوندې پوهې هغه سره مقابله نشي کولی شیطان سره به څنګه مقابله وکړي نو شیطان به راته څه وایي د شیطان چال یو خو د کبر دی دویم چال یې سره د شریعت د الله او د رسول د وینا په مقابله کې دی به د عقل نه مخکې کوي او د الله او د رسول د وینا په مقابله کې ګورې عقل یې شی نه ولې زما عقل هغه ځای پورې کار کوي چې کوم ځای پورې زما نظر لګي زما د نظر نه اخوا زما عقل کار نه کوي او د الله علم محیط دی اسمانونو پورته لاندې تېره شوې زمانه راتلونکې زمانه پټ ښکاره قرآن کې الله فرمایي وایي چې څومره اونې دي په دې مخ د ځمکه او د هغې نه څومره پاڼې غورځېږي الله وایي زه پرې خبر یم او په دې ځمکه کې چې څومره تخمونه دي تخمونه یو زمیندار چې د شړشم دانې راوالي او په ځمکه کې ونولي د شړشم خو ډېرې وړې دانې دي خو که ده د غنم دانې راواخېستې او په ځمکه کې ونوستې ډېر خپلې دانې بیا معلومولی شي زما دانه په کوم ځای کې پرته ده څومره دي نه او الله وایي دا ټولې ماته معلوم وما تسقط من ورقة الا يعلمها او چې څومره هغه تخمونه دي فی ظلمات البر والبحر الله اکبر د ځمکې او د دریاب په دې غاړو کې په دې تیارو کې چې څومره تخمونه پراته دي الله وایي ماته معلوم نو د انسان دا ناقص علم او عقل او پوهه د الله او د رسول د علم په مقابله کې هېڅ شی نه نو د شیطان دویم چال سره د شریعت د الله او د رسول مقابله کې به دې تا ته دغه راوړي عقلي دلایل به راوړي سوچونه به راله خرابوي او دریم څیز د هغه ضد دی ضد نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله قیامت شي دنه به دغه سا وباسي اسرائیل علیه السلام دې به منډې وي ابا ورپسې وي لږه موقع به ورکوي او دې به سجدې لګوي نو دې به یو ځای کې سجده ولګوي نو چې سجده ولګوي نو اسرائیل علیه السلام به ورته وایي ای ابلیسه دا خپل نوم عزازیل دی عزازیل او ابلیس د ده لقب دی ابلیس د الله د رحمت نه مایوسه ته وایي نو دې به سجده ولګوي اسرائیل علیه السلام ورته وایي ای ابلیسه بېوقوف بچیه پته راته کوم ځای سجده ولګوله ولې وایي آدم علیه السلام قبر دی مخکې دا خو پته نه لګي دی خو سجدې لګوي او چغې وباسي وایي آدم علیه السلام قبر دی مخکې وایي دې به هغه وخت راپاسي چې توبه توبه معافي غواړم معافي غواړم معافي غواړم دومره ضدي او نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې کله دې جهنم ته الله ور واچوي قرآن حکیم کې الله فرمایي جهنم ته نو دته به را جهنمیان راغون چې دې به ورته تقریر کوي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم دا ټول جهنميان به دته ناست دي هغوی به ملامته کوي چې سپېره ستا له وجې نه مونږ تباه شو دې به ورته وایي تقریر به کوي د اور په کورسۍ نبي علیه السلام فرمایي دې به ورته کښېني ان الله وعدكم وعد الحق الله سره وعده کړې و رښتیا وعده کړې ووعدتكم فاخلفتكم ما وعده کړې و دروغ مې کړې ما وی نه قیامت شته او نه جنت ته او نه دوزخ ته هغه دروغ وختل دروغ مې راته ویل او الله چې کوم وعده کړې وه چې زما څوک تابعداري جنت ته به ځي او که څوک مې نافرماني دوزخ ته به ځي الله خپله وعده پوره وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم د جهنميان د بسترو ګوتو سمنډي مړه وي تاسو کې ما پړې خو نور اخلي چې په زور مې باندې بوت ته سجدې کولې تاسو ځلې دی ومس خو صرف اسې مې اړه کې راته دعوت کو زما منلو چې کوم الله پیدا کړی و دا غم نه منل چا چې د نعمتونو درکول دا غم نه منلو زما هغه فکرونه او سوچونه هغې پسې روان وې ما كان لي عليكم من سلطان ما تاسو کې څه پړې نه دی اچولی زور خو مې در باندې نه الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما اسې دعوت مې درکړه ما خبره مه منله فلا تلوموني ما مه ملامته کوئ ولوموا انفسکم ځان ملامته کوئ چې د هغه لوی ذات چې کوم ستاسو خالق او مالک او د دنیا نعمتونه او بچي او ښکلی شکل رزق مسلماني ایمان یې درکړی هم پرېښود ما پسې روان شوې ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیه نه تاسو زما فریاد در کولی شئ زما د چغو جواب کولی شئ انا د ستاسو د چغو جواب کولی شم ستاسو نه فریاد نشم اخیستی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم که تاسو په دنیا کې زما تابعداري کړې ده زه د هغې نه انکار کوم نه به م کوله چا راته وي چې زما تابعداري کوي ظالمانو لره الله لوی ځان نو اویا زره کاله چې دی په جهنم کې تیر کې نبي علیه السلام مبارک فرمایي اویا زره کاله د جهنم د یو سکنډ عذاب نه دې الله وساتي ګوره نو را به یې باسي دې به چغې او کرکې به وباسي او داسې پر جهنم کې دې تاویږي کلمې به ترې وتې وي لکه وي چې د هغوی پرې ګاڼې تاوي نو را به یې باسي هلکه زه بخم دې معاف کوم دې خو اوس یو کار وکړه وایي څه کار وکړم وایي آدم علیه السلام طرف ته اوس سجده ولګوه اوس دې معاف کوم وایي الله داسې اوس دا نه دا نه مولوي صاحب زموږ خدای پاک وبخښي هغه تقریر کې دا ټکې وي
اوس مې یاره څوک بابا اوس وفات شوی دی چې هغه دا ووایي چې اویا زره کاله الله په جهنم کې وسوځئ او بیا راوباسي او ورته ووایي چې اوس آدم علیه السلام د سجده وکړو دوی چې دا نه کوم نه بابا ولوالدر کوي مولوي صاحب کافر پښتون دی ضد دی ضد دا رده ضد الله یم د ضد اوسه نو څو صفتونه شو یاد هم شي څو صفتونه شو یو کبر لوی چې الله ته سینه دبول او دویم د شریعت مقابله کې عقل استعمالو او دریم څه دا درې صفتونه کوم کې پیدا شو دا شیطان صفتونه دی الله رحمته وساتي ان کید الشیطان کان ضعیفا قرآن کې الله فرمایي چې شیطان سکیمونه سازشونه دا ډېر کمزوري دي کبر نه ځان ساته نبی علیہ السلام فرمایي که د یو انسان په دماغو کې د اوري د دانې عمره کبر وي د اوري د دانې عمره کبر نو د جنت خوشبویي په حرام ده هله په جنت ته ځي چې دا کبر ته وځي حالانکې د جنت خوشبویي د 500 کالو په مزل محسوسېږي نه د شیطان صفت دی او د شریعت مقابله کې عقل استعمالول او ضد کول او الله فرمایي وی د دغه صفتونو نه ځان ساتئ د تابعدارۍ نه ځان ساتئ او عجیبه دلیل الله وایي قسم دې خو چې کله قرآن حکیم کې دا ټکې راشي نو داسې خفه غوندې شم الله فرمایي وی دا څوک دی لکه یو سړی چې هله پیغور ورکوي که نه مړه ته ده سره ګرځي ستا پلار یې کنځلی ستا مور پلار ته کنځل کوي الله وی دا هغه کس دی اخرج ابویکم من الجنت وی ستا مور او پلار یې د جنت ته رسېدلي نو مور او پلار باندې غیرت ولې نه کوي آدم او حوا علیهم السلام دی د جنت نه راوستي نو ستا مور او پلار یې د جنت نه رسېدلي نو چې سړی په مور او پلار غیرت ونه کړي یو او دویم څه شی دی دویم دا چې ستا د مور او پلار نه جامې لرې کړي دي بربند کړي دي ستا مور او پلار جنت نه رسېدلي او بیا بربند کړي دي جامې یې تیستي یوریهما سوآتهما جامې یې تېدل نو چې مور او پلار یې درته دومره بېعزته کړي دي چې د هغې نه جامې وویستې د جنت نه یې دله راوویستل نو ته داسې سړي سره ملګرتیا کې د دې انسان تابعداري کې دا غیرت پکار دی حیا پکار ده چې داسې انسان دې سړی تابعداري وکړي نورونو ډېر خطرناک دشمن خو دی قسم دې ده خو کله کله وایم که دې خدای مونږ ته چې تا وښو جسې چل به ورسره کوو ډېر خطرناک دشمن دی داسې دشمن دی چې پټ دی ښکاره دشمن سره خوار څه کولی شي او پټ دشمن سره زړې څه کولی چې په سترګو نه ښکاري پټ دشمن دی او بیا جالی د انسان د زړه په خوا کې د نفس اماره بالسوء د هغې په شکل کې جاله پرته ده په دې کې نبي علیه السلام فرمایي ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم وی د انسان په رګونو کې دا شیطان داسې ګرځي لکه وینه چې ګرځي او دومره طاقت ول رب العالمین ورکړی دی وی که دې په ځمکه کې وي او یو انسان په اووم اسمان کې وي د ځمکې نه د هغې انسان په ډه کې وسوسه اچولی شي داسې مضبوطه وسوسه دل الله ورکړې ده نو ته به وایې چې د دې بلا نه په زه خلاصېږو دا ډېر خطرناک دی نه په زه خلاصېږي په سترګو نه ښکار وسوسه اووم اسمان ته رسولی شي نفس اماره بالسوء جاری زما زړه سره پرته ده زما په رګونو کې ګرځي نو یو دم یې الله خولی هغه د الله ذکر دی ذکر چې کله هم د الله ذکر کېږي په دې زړه کې وایي الله الله یا لا اله الا الله دې به تښتي د ده یو صفت خناس دی خناس تښتېدونکي رستو کېدونکي ته وایي نو که ته وایې زه د شیطان نه بچ شم د الله ذکر کوه دې به رانه تښتي او حدیث پاک کې راځي چې څوک بانګ وایي بانګ هم د الله ذکر دی نو چې بانګ شروع شي دې تښتي دا شیطان او ټیزونه اچوي ټیزونه او هغې پورې منډې وایي چې دې دا بانګ اواز نه اوري نو بیا راشي چې بانګ ختم شي نو چې بیا اقامت شروع شي اقامت بیا د الله ذکر دی نو بیا تښتي منډې وایي نو چې اقامت ختم شي نو بیا راشي د انسان زړه ته کښېني نو دا انسان هله پرېږدي چې دې سلام وګرځوي او پته ورته نه لګي چې ما 3 رکعاته وکړل او که 4 مې وکړو هغه زور د انسان نه وباسي نورونو دا 3 صفتونه د شیطان دي الله دې موږ د 3 صفتونو نه ساتي او ورسره د الله ذکر کوئ ذکر الله چې ذکر څومره زیات کوئ هغه مره به د شیطان نه محفوظ یې بس شیطان نه خلاصېږي د الله په ذکر چې خوله خوځوئ د الله ذکر دا غیبتونه او دا یې کنځلې یو بل پسې سپکه ویل دا ټول د شیطان صفتونه دي د دې نه به ځان ساتو او اخري یو ټکې وایم یو شیطان دی هغې ته قرین وایي هغه چې دی څنګه دا شیطان اګی چې ګورې دا ابلیس ما ته ورته د نسل بدل شوی دی د پیریانو جدا طریقه باندې نسل پیدا کېږي لکه څنګه چې د انسانانو پیدا کېږي او د ده دا جنس الله بدل کړي دی اګی چې او هغه اګی د خپل ترخ کې ګرځي نو چې کوم اولاد د اګو نه پیدا کېږي ډېر زیات دي او چرګې ته اګی کېږي زور بچي راوړي نو بلا اګی چې سپېره بچي او بلا بچي پیدا کېږي نو هغه بچي پیدا کېږي کوم مخلوق چې د اګو نه پیدا کېږي هغه د شمېر نه زیات دي لکه ماشي شو مچان شو یا دا نور د هغې شمېر څوک نه شي کولی
نو یو انسان پسې هغه نور شیطانان خو وي خو یو دی چې هغه څنګه دی پیدا شو نو یو ورپسې ولګوي وایي ته به راته نه جدا کړې تر مرګه پورې به ته د سره یې تو دلې کوي خو دا بل خو راته ده ووایه وچرجانه تو دلې کوي خو کیسټ به بیا ولګېده ته مې چا خوړی ذکر به کوې که جبلي نو حاصل دا دی چې دغه دی را څه مې ویل نو هغه چې دې څنګه ورپسې خپل بچي ولګي تر مرګه پورې هغې ته قرین وي نو چې دې کله جهنم ته دا سړی ګمراه شي که نه او دا جهنمي جهنم ته غورځېږي نو دغه شیطان چې دا کوم د سره پیدایشي ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی وتړي او دواړه وبرغ جهنم ته غورځي د انسان دا ګمراه انسان او دغه شیطان چې د ماشومای نه ورسره ملګری دی دا به ورسره په یوه اتکړی تړلي په جهنم کې به یې غورځي مولوي صاحب د خدای پاک زمونږ وبخي هغه به وی د جهنم دا سزا خپله ده وایي دا ډېره لویه بېغیرتي ده چې سړی په جهنم کې د شیطان سره لاس تړلی پروت وي واقعي دا ډېره لویه بېشرمي ده بېعزتي ده چې شیطان سره چې دې خوا ګوري چې بعضې مسلمانان د نبي علیه السلام د لاس مبارک د حوض کوثر اوبه څکي بعضې د هغه د چترۍ لاندې ولاړ دي بعضې هغې سره یو ځای جنت ته روان دي او بعضې د شیطان سره لاس تړلی جهنم کې پراته دي دا ډېره لویه بېشرمي ده الله دې محفوظ وساتي او که څوک دعا کوي نو بل سړي نه دي پکار چې هغې سلام واجب خو که سلام یې واچو نو سلام جواب واجب دی فرض دی دعا په دوران کې ورته جواب کولی شي امام سلام وګرځوي او مقتدي لا په التحیات لله یا په اللهم صل کې وي مقتدي سره امام سره یو ځای سلام ګرځوي که نه ګوره عبده ورسوله پورې به خامخا وایي او چې عبده ورسوله پورې مقتدي مونځ ورساو نو بس امام سره بیا سلام ګرځوي ځکه دا وروسته درود شریف ویل یا دا دعا کول دا سنت دي او د امام تابعداري واجبه ده نو عبده ورسوله پورې خو به لازمن و او که د هغې نه اړولې و امام وایي چې السلام علیکم ورحمت الله نو دې د باقي خبرې په منځ کې دې پرېږدي او امام سره یو ځای د سلام کوي جینۍ د خاوند کور ته په ډوډۍ کې وړل څنګه دي بلکل ښه خبره ده ډوډۍ خو ډېر د عزت شی دی او چې پټه طریقې سره په ډوډۍ کې یوړلی شي دا ډېر د عزت طریقه ده دا ښه خبره ده او بل دویمه دا ده چې دغه دا پخوا خو زمونږ د مشرانو به دا طریقه وه چې څه موده به بیا دا جینۍ پلار کره تله په ټانګه کې نو هم شاته بیا ورته څادر تړلی خیال دی خیر دور در باندې را روان دی خفه کېږې ما اوس به جینۍ په خپله وایي چې ما ډوډۍ ته مه خېږه داسې د سره ده ګوتې جنګ کې به داسې روانوي دا په بعضې علاقو کې اوس هم دا رواج ده یا د صدر صاحب سره وزیر اعظم صاحب سره وزیر اعلی صاحب سره دقه یو ځای په پوټو کې ناست دی ما له یو کارډ ما ځان سره سنبال کړی ما له دعوت یو کارډ ډارې کړی لکه جینۍ دواړو پې دغه دی دا تصویر دی حیا لاړه الله دې مو حیا نصیبه کړي که یو سړی ظلمن شهید شي او مړ شي او په ظلم نو ده ته غسل ورکولی شي که نه شي ورکولی او چې دی شهید شو ظلمن نو هغه ته بیا د غسل ضرورت نشته هغه ته بیا د خپلو ګنډرو جامو کې دی خخلی شي غسل دې مولا نه ورکوي اقامت دوران کې په نامه لاس ایښودل لازم نه دي په نامه لاس مېږده لاس به ځوړند دي په نامه به هله لاس ایږدي چې ته کله تکبیر تحریمه وکړي مور او پلار دپاره چې سړی حج بدل کوي طریقې را خو ډېره اوږده طریقه ده خو چې څوک د مور او پلار دپاره حج بدل کوي ما سره دې بیا ځان له میلاو شي زه به طریقه ورته وښیم نو خواښې سره خو تلی شي یو سړی دغه له د څه ورته ویلې کېږي حج ده او خو که موزي ورسره تلی شي د خواښې سره حج ده دا اوکې زمونږ په دې وطن کې یو غلط رواج دی چې پردی ښځه اولی کې وي دا مې ترور ده او دا مې خواښې ده او دا مې دغه ده دا څه ورته ویلې کېږي دا اولی کې په کاغذونو کې او دې ورسره داخلو کې دا بیا ګناه ده دې نه ځان ساتئ دا اوکې یا الله زمونږ په حالت باندې رحم د افاتو بلیاتو مصایبو غمونو او د شیطان د وسوسو نه الله په امن کې وساتئ رب العالمین که مونږ څومره ګناهونه کړي دي ته راته د هغې عفو نصیبه کړي شیطان مونږ څومره خطا کړی یو پروردګاره مونږ ډېر کمزور یو مونږ ډېر عاجزه یو ستا په دربار کې سوال کوو الله تعالی زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي دعا وکړئ زمونږ دې وطن ته چې را څومره فتنې پکې شروع دي مسلمان د مسلمان د لاسه مري او لویې فتنې او سازشونه شروع دي پروردګار زمونږ دا وطن د دې فتنو نه په امن کې وساتي او دا امریکا دا ټول څومره سازشونه امریکي دي ګوره ابره امریکې د صدر بش خپل بیانو چې دا په جامع حفصه کې او لال مسجد کې څه وشو دا زمونږ د پالیسۍ یو حصه وه مونږ چې کومه طریقه کار دا د هغې یو حصه ده په خپله وي دې مونږ کړي دي هغه دا زمونږ د پالیسۍ یو حصه ده الله دې امریکا او برطانیې د هغې سازشونه ناکام کړي الله دې په خپل قهر تباه او برباد کړي زمونږ د مسلمان د الله حفاظت نصیب اخر وخت د الله په خدای دا کلمه نصیب لا اله الا الله